نه کنه څاروی به انشاءالله زه داسې څاروی راولمه چې د کې لس منه غوښه ني دا زه بیا علم هم نو زه چې دا په مزه مزه کېږم نو زه یم چې زه ښه څاروی والمه نیکه چېرته پیشو میشو رانولې ښایسته څاروی راوله چې دا خلکو وایي چې شاباس چې څاروی دا دی هسې نه چې په شرمونو مو نه شرمې او کنه نیکه موږ چې تاسو سره د قرباني نیسو کنه موږ ته پته را ته خو غوړ څاروي راولې نو ځکه هم تاسو نه چې ته ښه څاروي راوله ښه کنه چې ته ورکوټې مرکوټې راپسې رانولې تاسو بېغمه شئ یاره خو دا راته ووایه چې اوس همدېسې پیسې راوړي دي او که نه او نیکه ما خو دا 10 روپۍ راوړي دي دا زما سره دا ورګه یو 100,000 هم هم راوړي دي که نه دا هم ځان سره واخله نه تاسو لا څه کوئ ما ته وایه څاروی هم غټ واله او یو وایي 10,000 او یو وایي 10,000 ولې زه چې چرګ علمه څه که دا واله که زه نیمه راباندې راتلي اپ هم درکړم زه دوا کوئ چې څاروی ښه راولم ښه الله دې پکې خیر راواچوي ماما دا څو دي ولس بیا په سوالي خبره کوه خبره بس په 2 لکه 40 ستا شو او دا خو ډېر زیات ګران دي که نه لکه گزاره وکړه نو د اختر ورځې څاروي ګران دي که نه خیال لکه دونه خو دې مړی څه هم پکې نشته که نه څه پکې شته نه نو یو 15,000 نور هم کمې راکړه څو درکړمه 2 لکه او 15,000 راکړه په 1,30,000 کېږي مړه تا خو چېرته څاروي غشتي نه دي ګران دي زه ورګه زه بل ځای کې ګورم ګران دي ډېر تا زیات خوښه ده نو دا یو 15,000 نور هم کمې راکړه نه ګران دي ګران دي نه غوا خو ښه ده بده نه ده خو کېږي به په څو په 4 لاکې بو ضروره 4 لاکه جي صاحب ډېرې دي که نه لکه ګزاره وکړه ما سره کلي کې ډېر زیات غریبانان دي او چا پیسه کې 15,000 راکړي او چا پکې 10,000 راکړي خو څوک هم ټوله جزانان دي نو ته څاروي ته مه ګوره که نه وروره دا څاروي ته وګوره دا د چار د نن سبا ریټونو د نن سبا حالاتو مطابق په 4 بالکل جایز ده ډېره روغه ده ریټ خیر خو لږه لږه کمه کړه نو ښه به یې که نه نو څونه به زه به یې خاطر یو 10 دې خاطر شو ځه په 390 ستا شوه ځه بویې ده ځه په 2 به ونه شي نه جي صاحب دا ته څه په 380 ستا شوه ځه بس خبره ختمه ډېره ګرانه زه ورکه زه بل بیا راځم بالکل وګوره لوی مارکېټ دی ځه ورشه ډېره ګرانه ده نو څو دې یادې کړې 1.5 لاکه مړه دا خو د چیرې عمره ده دونه دې کې خو دونه څه نشته دی دا وګوره ته اوس ګران دي بهجان مالونه ګران دي صرف تپوس وکړه د مالبې به ته پته ولګي نو کېږي به بس اوس یم چې غوټې یو 20,000 درکړمه نه ته نه شرمول کې هسې ګټې به ګټې وي دا ګرمي م د دوپه مو والم او څه کسان راسیسي نیولي دي نو چا مړه چا 15,000 راکړي دي او چا 10,000 راکړي دي او چا 15,000 وي زما حصه پکې کا نو په 15,000 خو نن سبا چرګ هم نه کېږي خو بس صحیح ده زه زمونږ هم پېژانګلو کې سر به یې ما ته وګوره نو څو درکړو څه 1.45 باندې به درکړو اخري زه تورګه دا منډې لږه نور هم چک کوم بیا راځم دې نه شرمول کې مړه کو تا اخیستل په دغه څه باندې دومره په عذاب کړو په دې معنی نیکه چا راته ویل څاروی دې راوسته دقه اوس په دې ساعت رالم منډې کې دومره ګرمي او څاروی خو مې راوسته ډېر ښه څاروی دی به د دې نه ما ته بل ښه نه ښکارېده کوم دی راځه موږ ته یې وښایه که نه راځئ دغلته مې تړلې تاسو راځئ چې ویې ګورئ راځئ دا څاروی دی وګورئ که نه دا یو دی او که نه دا خو چیلی ده نو ولې پیسه کې تا 10,000 راکړې او ده پکې 6,000 راکړې نو ولې څه کې په دې میله وخوړستو څه دقه چیلی پکې ده واړه که ملګري یار هغه موټرسایکل مې لږ پکار دی را دې منډې پورې په یو منډه وامه زما موټرسایکل خو مې مشر رور بوتلی دی هغه ماما نه دې واخله که نه دوکان کې ناست دی اوس او رښتیا لکه ماما خو مې ما نه هېرو هسې هم راته روزانه ډیلا کېږي خوري څه خدمت وکړم او خوري څه خدمت وکړم اوس پې دا یو خدمت به واچوم چې پتې ولګي چې دا موټرسایکل دې مال اوس راکوي او که نه ستا خو ماما دی خو ډېر شوم انسان دی هغه بله ورځ ته ما د اوبو دپاره جام غوښتو هغې هم رانه کو ته ورشه ټرای پې وکړه دا موټرسایکل دی که درې کو ته غم مه کوه زه ورسره چې لوبه کومه که نه که ری نه که نو ته به وګورې زه ورسره بیا بل عمل کومه یاره دا موټرسایکل ښه شان مصري ته نه دي معلوم ډېره غټه خرچه ده زما خو د ورکوټي ملګری زه خو دې پېژنم ټول ورځ دلته ولاړې خرچه په څه زیاته شوه وروره والله چې دا خو دې ټکو ویلې په ولاړه باندې ټینکې لیک شوله پرون مې پې 200 روپۍ ولګولې او که نه ستا خو په ټول کلي کې چرچې دي د شوموالي وروره السلام علیکم ماما وعلیکم سلام خورې ستړی مه شي ماما موټرسایکل مې پکار دی او ډېر په ایمرجنسي کې مې پکار دی که نه خورې یا په موټرسایکل څه کې ځان به پې خوږ کړې بیا به یې د مور نه هم څو خلاصوي
ما ته ما پرېږده ته ما په ما سکې زه دې پې ځان خوب کړم خو اوس مې ډېر په ایمرجنسي کې پکار دی اختر ته ورځې لګي دي ما چې څاروي والمه خوریا اوس مې دې ملګري ته خبره کوله یو خو خرچه زیاته ده او پرون مې د مصري نه راوسته ټینکۍ لیک ده ها خرچه هم زیاته ده او ټینکۍ هم لیک ده نه یې راکړې ماما ورشه کار دی که نه مور مې ملاوم ته اوس په خپله راکړي هلو بیبي ته چې مې په دې ماما د املا تړې او دې ټول کلي کې صفت کوې چې زما رور داسې دی او زما رور داسې دی که پلار مې له چېرته څه راوړي نو هغه هم خلکو ته وایي دا مې راله رور راوړی دی او رور مې راله دا راوړی دی رور پسې د دا زه راله ما موټر سایکل مې لږ پکار دی ما ته وایي ټینکۍ ریږده شل بانې یې راته وکړئ سهار له به داسې کار وکړې مورې چې راشه بورقه را په سر که او خپل حصه ترې وغواړوې ما له به اوس خپل حصه راکړې بیبي چې 15 منټه م ورته ونه ګورې د ماما نه مې خپل حصه واله وای خوریا دغه یوه خور مې ده دا هم رانه خفه کې راشه موټر سایکل هم واله نغد هم واله راشه اوس پېښ شوې که نه ماما ولې سبا بیا راولم ښه سبا نه خوریا میاشت بعد یې راوله او چای مې ویلې راشه چای هم د باندې وڅښمه ډېر ستړی شوم ډېره ګرمه منډې وه نن تا لږ ما څو ځل پوه کړه چې د وخته کور ته راځه وران وخت یې ګړکپان نه چېرته پیسې ونه وایي خو دا په خبره نه پوهېږي دا اوسنی اولاد دا د مور او پلار اړومني نه افسوس سلام علیکم داجي سره که لیونو ځان سره خبرې کې ډېر زیات ستړی شوم منډې نن ډېره زیاته تیزه وه داجي توبه بچې مزدوري وکړو که نه داجي ولې تا ته پته نه لګېده چې مزدوري کوم نو په ډبل کې خو یې نه کوم زه ښه چې په ټریپل یا چې سمه چکه مې پیلني واري که نه نو زه سړی پرېږدم هم نه بچې لږه ګزاره کوئ دا د اختر شپې ورځې دي یو څاروي کې تاسو چې شپېته او اویا زره نه ګټلي تاسو له مزه نه درکوئ دا زبرګی اختر دی ګزاره کوئ غریبانان خلک دي داجي شپېته اویا زره نه نن سبا پکې چې لک او یو نیم لک روپۍ مونږ نه ګټلي کار نه کېږي او دا کمې ورځې دي ټول تش قسمونه دي چې دا خلک یې خوري هم د دقې د لاسه په موږ باندې دا مال ګران شي یعنې په عامه ورځ بیا ډېر ارزان شي یاره داجي ستړی رالم ما ته نصیحتونه مه کوه یوازې په دې منډۍ کې څه زه خو نه یم دنیا د خدای خلق کړي دا ټول دا دوکې او پراډونه کوي پرې چې دا پیسې ورته لږ وشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بچې یو 40 روپۍ تي مال نسوار له راکړه که نه 50 زره سکې 50 زره خو نن سبا 70 موټر سایکل کېږي اپې ولې نه دی چې نسوار پیلې نسوار کم داسې ښه شی دی په دې عمر کې لوپري کې قیصر سوداګره څوک یې لکه در ووتمه ور دې مات که څوک یې لکه ور دې مات که او په خیر ماما څنګه په خیر ماما وایه که جوړ یاره لږه پیسې مې قرض پکار دي او دا چې پرونه مې ویلې نو کار به ټیکو ما څه خو چې کمې پیسې وي مالونه مې پرې راوستي اوس خرڅېږي نه منډی کې ولاړ دي دغه چې ستړی رالم پلار ته مې مالونه نه خرڅېږي یار دا دې څه وویلې مال دې خرڅ نه کو نه خرڅېږي که نه یاره دا دې څه مال خو ډېر ګران دی خو تا ولې خرڅ نه کو نو نه خرڅېږي څوک یې تپوس نه کوي یار اوس موږ له څه چل وکړه که نه یاره دا خو زموږ ډېر ضرور پکار دي شته راسه نه 1 روپۍ هم راسه که کور کې راسه لږ هم پرتې وي در کولې مې اسره مې پرې نه کوله خو شته نه پیسې راسه شته دي دا دې څه وویې یار دا دې څه وویې د اختر په ډومبۍ ورځ به یې درکړمه نو څاروي راته ټول ولاړ دی او شته راسه نه که راسره وي بس در کولې مې دله خامخا مې دله در کولې یاره دا سوداګر لږ دروغ هم وایي او مړه راکړه د ثواب په نیت یې راکړه څه کمالي سړی یاره ته خو والله چې په خبره نه پوهېږې اوس دې پکې مونږ دروغجن هم کړو زه ته یم نشته راسه مړه راته څه عجیبه سړی زویا کټ کې زما پیسې پاتې شوې ما در پسې راویست سوداګره دروغ خو دې سم پترېشن وواله سم دې کوتره کړل یاره دا جینو 0% عزت مې پاتې و هغه دې م راله لاړې یوړه نو
1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। वाह 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 کته دا ټول عمر ورزش وکي کنه خو زما د یو تک سړی داسې څوک په دې علاقه کې پیدا شو چې زما نه غټ بدماش دی؟ لالا والله کې پیژنم خو ښه زیات یې وغربولم. ستا هم خوله ښه نه ده که نه؟ خامخا به دې څه ویلي ځکه یې وغربولې. لالا ما خو ته صرف ده ویلې چې ته هم ورزش کې ته خو صرف بنګړو بارې. راځه چې ورځو چې دا خپې او لاسونه پرې مات کړم. لالا دغه دی. راځه ته راځه ته. وای دا په پټه برانه شنو خدای به قبول یادو ما څنګه تړي ځامن دی